شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخښونکی او مهربان دی. په ټول لړومبی د دې مجلس تنظیم کوونکو یعنې د لطیف لالا مینهوالو نه مننه کوم چې دا دروند پروګرام یې جوړ کړی دی او ټولو پښتنو ته یې موقع ورکړې ده چې موږ راشو او د خپل ګران مشر لطیف لالا په یاد کې یو څو خبرې یو بل سره وکړو. عرض دا دی چې دا نن پروګرام نه دا خبره ښکاري چې لطیف افریدي صاحب یو شخص نه و، یو محور و. محور هغه وي چې هغه نه نور شیونه څرخي، هغه خلک راټولول. په ژوند کې خلک راټول کړي وو، دا دی په مرګ کې تاسو وګورئ چې هغه خلک راټول کړي دي، مختلف خیال خلک، مختلف نظریاتو خلک. نو دا د هغه محوري شخصیت نمایندګي کوي. عرض دا دی چې زه فکر کوم چې که هغوی نن ژوندی وی نو څه به ویلی. دا ډېره اهمه خبره ده چې موږ وکړو، ځکه چې هغوی همیشه د ژوند هره ساه، هره لحظه چې ده هغه د خپل ولس او د خپلې خاورې د تکلیف په باره کې سوچ کړی دی او عمل یې کړی دی. نو عرض دا دی چې نن تاسو وګورئ پاکستان تقریبا یو ناکامه ریاست دی. ناکامه ریاست څه ته وایي؟ دیوالیات اقتصادي، ادارې چې بېکاره شوي دي، پارلیمان کې نشته دی، عدلیه ګډه وډه ده، انتظامیه ګډه وډه ده، جنرالان چې دی تقریبا وارلاډز جوړ شوي دي. نو په دې حالاتو کې هغوی او زه هغې نه مخکې نورو مشرانو چې خبرې کولې، دا 1980 کال ما یادېږي چې لطیف صاحب ما لیدلی 1968 کې اول ځل د پېښور کې دوه بالاخانې وې خیبر بازار کې. 1968 کې یو د افضل بنګش صاحب بالاخانه وه، یو د ارباب سکندر خان بالاخانه وه. د بنګش صاحب بالاخانه کې مزدور کسان پارټي مرکز و او د ارباب صاحب په بالاخانه کې د نشر عوامي پارټي مرکز و. موږ به دلته راتلو، دلته به د ضروري هغه وخت نه. عرض دا دی چې هغوی دا خبره کوله چې که نن ویل نو هغوی به څه ویل. نن به دا خبره کوله چې بل جنګ تاسو ته را روان دی. زړه تکلیفونه خو موږ ته معلوم دي چې میلیونونه خلک بېګوره شوي وو، چې افغانستان تاسو وګورئ تاغه دی. افغانستان دروازې که نن خلاصې کړي ټول افغانان راوځي او دا افغانستان کې هېڅ طالبان حکومت خلک نه مني. که منلی ټوپک په زور باندې ولې کېناستی، قبضه یې ولې کوله. خو تاسو وګورئ چې پاکستان چې دې ځای ته رسېدلی دی، د یو غټه خبره دا ده چې دا هغه افغان پالیسي چې زموږ مشران ورته وایي چې دا مه کوئ مه کوئ مه کوئ، او دی نه منل. نن تاسو وګورئ چې پاکستان کوم ځای ته راورسېدو او دې نه مخکې روان دی. دلته خبره دا کېږي اخبارونه ورته ټول وایي چې په باج باندې به قدیم وچولی فیض یک ضرور به وچلوئ، هغوی د دې لایق دي. مګر دا چې کوم ناست دي ته سره خبره وکړئ چې ته کوم طرف ته روان یې. نوی جنګ خو نه راوړي، نوې ټیکه خو نه اخلي. ښکاري داسې چې نوې ټیکې خبرې روانې دي، نوې جنګ خبره روانه ده. نو زه دا وایم چې موږ باید ځکه فیصله وکړو او زموږ د ولس پاڅونونه کوي په هرې ضلع کې خلک راپورته شوي دي. خوشحالۍ خبره ده په دې مشکلو حالاتو کې، خوشحالۍ خبره دا ده چې پښتون په دې خبره پوه شوی دی، په درې خبرو پوه شوی دی. یو دا دی چې دا جهاد نه دی، دا فساد دی. یو په دې پوه شوی دی، فساد دی. دویم په دې پوه شوی چې دا فساد پاکستاني جنرالانو راوړی دی. درېیمه دا چې دې فساد شاته بین الاقوامي قوتونه دي، امریکا دا یا نور قوتونه دي. نو لهذا خلک پوه شوی دی، خو سیاسي پارټۍ وروسته پاتې دي، خلک مخکې لاړ دي. او که موږ راپا نه شو نو یقین وکړئ چې تېر ځل خو 2.5 میلیونه خلک بېګوره شوي وو، سوات نه، بونیر نه، وزیرستان نه، کرمې نه، اورکزو نه، هر ځای نه. دې ځل ته خدای مکړه چې دې لوی تعداد کې به کورونو پرېښودو باندې مجبور شو. اوس هم تاسو وګورئ چې بتۍ تاسو د پېښور ښار کې د پاکستان سټیټ ټیکس نه علاوه ټیکس نشته دی، بتۍ نشته روانې، ټولو ته پته ده چې بتۍ روانې. لهذا د دې مخنیوي لپاره ضرورت دا دی چې مشترکاتو باندې خبرې وکړو. موږ کې اختلاف نظر کوو، اختلاف نظر دښمني نه ده. لکه چې ما نه مخکې عصمت خو وویل دا چې اختلافات په خپل ځای، مګر دا چې امن موږ غواړو که نه غواړو، یعنې خپلواکي غواړو که نه غواړو، په خپله خاوره اختیار غواړو که نه غواړو، او دا چې موږ سره ناروا سلوک بهر نه کېږي او د جنګ نه وي چې په موږ راوړه دې مزاحمت کوو که نه کوو. مزاحمت امن او د خپلواکۍ غږ زما په یقین دی چې دې دپاره که موږ راوځی شو نو ځان به وساتو، او که راوځی نه شو نو خدای مکړه ډېر به خراب شو. او دا هم زه تاسو ویل غواړم چې افغانستان هم زموږ ژبه موږ یې نه سترګې نه شو پټولی، موږ دې نه بې تفاوته نه شو پاتې کېدی.
بې تعلقه نشو پاتې کېدی چې هغې کور دې لوټ کېږي تاله کېږي نو مونږ ورته ګورو داسې نه ده مونږ پرې خفه کېږو هغه زموږ پلرنی کور دی او دلته پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې تاسو خپله پالیسي د افغان پالیسي بدله کړئ بل هېڅ خبره منځ کې نشي کېدی بالکل مکمل یې بدله کړئ او راشي افغانانو سره دوستي وکړئ افغانانو ازادي ومنئ افغانستان یو آزاد ملک ومنئ ګاونډي رور هېواد ومنئ که دا مو نه منله یقین وکړئ چې داسې وخت خدای مکه داسې وخت را روان دی چې بیا مو دا نن چې مونږ یادوو چې دا مقدمې به وکړئ دوی به ته بار نه به خلک راشي که دوی به مقدمې وکړي دا هټلر دی چې اخره کې شکست وخوړو نورنبرګ کې چې کله د فاشیستان راغلو نازیان نو دا بدماش نازیان چې ټوله دنیا به وژله د خلکو د سرمنو نه به څپلۍ جوړولې هغې بیا سترګې نشي پورته کولی دا فاشیستان سره نو که دا فاشیستان که دلته کې خپل خلکو ګلات موښه ده که یو ځل به ټوله دنیا ورپسې راشي ځکه چې دا فساد چې دی نور دنیا نه زغمي او اخري خبره دا کوم چې دا زموږ په مخ کې لطیف صاحب چې سیاست شروع په معنی یو اووه اته کاله به مشر و ورپسې موږ را روان وو د شپېتم کلونو دا د ازادۍ وخت و د ویتنام جنګ و د کیوبا انقلاب و د افریقې کې ازادۍ جنګونه وو بیا تاسو ولیدو چې دا بدله شوه نقشه دلته کې امریکا راغله او دلته کې جهاد په نوم باندې یو نوې کیسه جوړه کړه اوس بیا داسې ښکاري چې دا سرخیز بدلون را روان دی تاسو ګورئ چې سعودي عرب بدل شو تاسو ګورئ چې یو ای متحده امارات بدل شو تاسو ګورئ چې ایراني اخوندان خطرناک اخوندان ټول خلک ورپسې راپسېدلي دي ایراني اخوندان معاصرې کې دي خپل ولس معاصره کړي دي نو بدلون راځي او دا جزیره چې دا دلته د ارتجاع د ریاکشن د جنګ دا هم په دې شکل کې نشي پاتې کېدی خو که موږ همت وکړو باچا خانه خبره باندې خبرې ختمومه هغه به وایي چې سیلاب راشي نو هوښیار خلک چې هغه پټي پړه کړي د اوبه واړوي اوبه ورخونه داسې جوړ کړي چې پټو ته یې بخ کړي او چې نابلده خلک وي نالایقه خلک وي نو سیلاب یوسي نو لطیف صاحب چې یادوو نن د هغوی یاد کې باید دا خبره وکړو او زه د خپلې خبرې د عبدالحمید مومند د پښتو یو کلاسیکي شاعر و خو شعر یې داسې ویلی سړی وایي چې که دې افریقی دی مګر دې مومند و عبدالحمید مومند او د لطیف صاحب د هغه سره سم شعر ویلی دی چې د کوڅې ګوټ به دې پرې نږدم رقیب ته د کوڅې ګوټ به دې پرې نږدم رقیب ته اپرېدی یمه مغول ته خیبر نیسم ډېره